دا د بشمیره سفرونو کیسې دي، د دوامداره ټولوژنې، داسې کیسې چې ځینې یې اړ کړي برېټانیا ته کډوال شي، نور بیا په دغو لنډمهالو کمپونو کې ژوند کوي. دا د دارفور د ځوانانو کیسې دي چې دغه هیواد یې له لاسه ورکوي. اول سهار دلته د فرانسې په کلي کې په هغو کډوالو پسې لټون روان دی چې غواړي تر اوبو واوړي. موږ د ناهیلۍ له حالت سره مخ یو، ډیر ناهیلي یو. دوی ډاډه دي چې واوړي ځکه خپل هدف ته ډیر نږدې شوي دي. ډیر ځلې په دغو ځایونو کې پټیږي. دا د دویمې نړیوالې جګړې مورچلونه دي چې اوس نه کارول کیږي. هر شپه دغه ځایونه کتل کیږي. د پیشو او موږک لوبه وي. د فرانسې حکومت د لټون لپاره پوره هڅه کوي، خو کډوال را روان دي. خلک له جګړو او اقتصادي ستونزو تښتي او هغوی په دې باور دي چې تر اوبو هاخوا ښه ژوند کولی شي. خو که د 14 کلن منتصر په څیر څوک له ټولوژنې روغ وتلی وي، نو له دارفوره د تېښتې هر ډول سفر پرې ارزي. د دارفور د نورو کډوالو ترڅنګ دی هم ډاډه دی چې برېټانیا ته به ځان رسوي. تر ټولوژنې وروسته ژوند ډیر سخت دی. حالت د نه زغملو دی. زه یوازې امنیت، ثبات او تعلیم غواړم. دا منتصر دی. دغه انځور یې په خپل ښارګوټي نیلا کې اخیستی. دی په 2014 کال کې زیږېدلی. په هغه کال یې پلار په ټولوژنه کې ووژل شو. د زیږېدو په کال زه په همدې ښارګوټي کې وم او له ځینو قربانیانو سره مې ولیدل چې د حکومت تر ظلم لاندې وو. زموږ د سترګو په مخ کې پولیس دلته پر کورونو چاپه وهي. د پولیسو یو مشر راته ویل دا خلک باید ټول له دې ځایه یوه بل نوي کمپ ته ولاړ شي. په ټولوژنه کې په سلګونه زره کسانو وژل شول. تر 1 میلیون ډیر خلک بې ځایه شول. تر شا یې بېثباتي او اقتصادي کړکېچ پرېښود چې له نوي حکومت سره لا هم دوام لري. همدې حالت منتصر اروپا ته په سفر مجبور کړ. له نورو سره یو ځای هغه د صحرا په دښته کې سفر وکړ. په 2 کلونو کې 8000 کیلومتره واټن ووهه. اروپا ته تر سفر وړاندې په لیبیا کې بندي شو. مونږ وهل، زندان او سپکاوی تجربه کړې. ما کار وکړ چې پیسې پیدا کړم او اروپا ته لاړ شم، خو یو چاره نه اغلا کړې. دی هیله لري چې لارې کې به پټ شي او یا به هم بیړۍ ته ور وخیږي. د انګلند څراغونه دومره نږدې ښکاري، هغه ځای چې خپلوان یې پکې ژوند کوي. اسام ندا په مانچستر کې ژوند کوي. د منتصر د تره زوی دی. 2 کاله وړاندې د کډوال په توګه منل شوی. اسام په یو ګودام کې 12 ساعته کار کوي او د شپې لخوا انګریزي زده کوي. په برېټانیا کې خوشاله یې؟ ډیر خوشاله یم. ډیر خوشاله یم. هر څه عالی دي. ډیر خوشاله یم. ولې؟ په دارفور کې کار کول خطرناک دي. دلته ډیر ښه دي. سوله ده. خلک ښه ژوند کوي. هر څه ښه دي. د منتصر کیسه د دارفور د ډیرو ځوانانو کیسه ده. داسې کسان چې ټولوژنې یې ژوند په دا بل مخ راواړاو. منتصر چې په کلي کې بند پاتې دی، بیرته وطن ته نشي ستنېدی.